د کونړ په مرکز اسداباد او یو شمېر ولسوالیو کې د سلام مخابراتي شبکې د 10 سایټونو انټرنیټي خدمتونو چوپړتیاوې 4G ته لوړې شوې. د کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین زیاتوي چې د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته په کتو یې د دغه ولایت مرکز اسداباد اړوند څاګي سیمې خاص کونړ، څوکۍ، سرکاڼو، شیګل، شلتن، وټپور، چپې درې او اسمار ولسوالیو کې د سلام مخابراتي شبکې انټرنیټي خدمتونه لوړ کړل چې پر مټ به یې زرګونه خلک چټک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. د لسمې پروژې په جریان کې دغه څلوري سایټونه سکالې د سلام مخابراتي شریکې د خوا نه بشپړ شو او تکمیل شو چې خلکو ته 2G او 3G خدمات وړاندې کول. خو بیا د سره متصل همدغه لس سایټونه د همدغې پروژې 4G خدمات ته واوښتل چې هغه د مرکز د څاګي په سیمه کې د شلتن ولسوالۍ، د اسمار ولسوالۍ، د چپې درې ولسوالۍ، د کونړ خاص ولسوالۍ او د سرکاڼو په ولسوالۍ کې 4G خدمات 4G ته واوښتل او 4G خدمات خلکو ته عرضه کړل. په ورته مهال د کونړ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي دغه ولایت کې د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو په پراخېدو خوښ دي او زیاتوي چې د انټرنیټ په چټکتیا سره به یې ګڼې ستونزې حل شي. ډېر خوښ او خوشحاله یم ځکه چې مخکې موږ دلته داسې شبکه نه لرله چې صحیح فعالیت یې کړی او صحیح کار یې کړی وی. سلام دغه شبکه فعاله کړله او د دې سیمې ټول اوسیدونکي خوښ او خوشحاله دي. هم انټرنیټ ته لاسرسی لري ځکه چې سلام کیفیت هم ښه دی او قیمتونه هم خورا ارزانه دي د نورو دغه په پرتله باندې. مخکې ډېر زیات مشکلات زموږ سره بس د ټلیفون ډېر مشکلات یو ځای نه بل ځای ته انتقال زموږ چې کوم مشکل به اوس الحمدلله د دې پایې په نصبولو سره زموږ اسانتیاوې ډېرې زیاتې اسانې شولې. د کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د مسؤلینو په وینا تیر یوه کال کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 20 نوي مخابراتي سایټونه فعال شوي چې په وینا یې دا لړۍ بلا پسې وغځېږي.